د لوی بخونکي خدای په نامه سلامونه درنودونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاستئ. زه شرلی یم او تاسو د کرنې او مالدارۍ خپرونې درانه لیدونکي یاست. ګرانودونکو لکه څنګه چې تاسو بهتره معلومه ده د کرنې او مالدارۍ خپرونه د کرنیزو توکو په ډګر کې البته د میوو سبزیجاتو ترکاریو او د مالدارۍ په برخه کې د مالوندو پالنې روزنې په برخه کې تاسو ته چمتو کیږي تر څو د ګران هیواد د حقین بڼوال کروندګر او همدارنګه مالداران د یادو برخو له معاصرې ټکنالوژۍ سره برابر او همدارنګه د معاصرو تخنیکونو څخه په استفادې سره یاده برخه لا غني کړي تر څو په کم وخت ډیر حاصل لاسته راوړي. نن ورځ راغلي یو د کابل ښار د ګلباغ سیمې د افغانستان په سطحه د چرګانو د هګیو د تولید لوی فارم ته چې په روزمره ډول باندې 300,000 هګۍ له 300,000 چرګانو څخه لاسته راوړي. نن خپرونه تاسو ته په همدې فارم کې چمتو کوو په دې هیله چې خپرونه سر تر پایه وګورئ او د خوښې وړ مو وګرځي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو روزنه او د هګیو تولید یو له مهمو د مالدارۍ سکتورونو څخه دی. په افغانستان کې د چرګانو د فارمونو شمیر په اوس وخت کې نږدې 15,000 پورې رسیدلی او لږ تر لږه 100,000 خلک په مستقیم ډول په دې سکتور کې بوخت دي او سلګونه زره نور بیا په غیر مستقیم ډول په یادو چارو کې ښکیل دي. که پانګونه، مسلکي روزنه او ټکنالوژي پراخه شي، افغانستان کولی شي د چرګانو په تولید کې ځان بسیاینې او حتی صادراتو ته ورسیږي. مخکې دې چې دې فارم ته داخليږو باید دلته ضد سیستم باندې ځان ککړ کړو تر څو فارم ته کوم وایروس کوم مرض یا ناروغي له بیرون څخه داخله نشي. نو ورځو له دغه ضد سیستم څخه تیریږو او بیا په ځانګړي لباسونو کې ځان ملبس کوو بیا له هغه وروسته فارم ته ځو. راځئ چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تما د بهار وکړو. ګرانودونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې فارم ته کله داخليږو نو د دوی له طرفه د فارم د ځانګړو تخنیکي ټیمونو لخوا نه موږ ته ځانګړی لباس راکول کېږي تر څو فارم ته داخل شو. دا چې دغه لباس د دې لپاره دوی کاروي تر څو داخل فارم ته چرګانو ته کوم وایروسونه ورنشي چې هغه د سکشو دغه ځانګړی لباس ده تر څو هغه په داسې وایروسو اخته نشي چې دغه فارم ته تاوان ورسیږي چرګان له منځه لاړ شي. اوس هم ورځو په ګډه سره فارم ګورو. نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو. راځئ چې کار وکړو. السلام علیکم روغ جوړ بخیر. وعلیکم السلام خیر صدیق کړه. ډیره مننه کور مو ودان. نو مبارک مو. صابر. ډیره مننه صابر جانه. تاسو د دغه برخې مسؤل یاستئ. د دغه ماشینري په تړاو باندې د دغه چرګو په تړاو باندې ډیر معلومات درنه واخلو. ګران لیدونکو ته به وضاحت ورکړئ څومره وخت کېږي په دې فارم کې کار کوئ؟ یو اته کار کېږي. ډیره ښه ده. اوس به کاملا تجربه ترلاسه کړې وي. و انشاءالله زیاته. ډیر مننه. دا چې ستاسو سیستم د نوي او عصري ټکنالوژي په اصولو برابر سیستم دی. تاسو دغه تقریبا 100,000 چرګو چې دغه یو بلاک کې دي د دې مسؤل یاستئ. دا ټول دغه سیستم او دغه ماشین نه کنټرولوي؟ ټول دغه پینل بورډ نه تعقیبېږي، هم دانه هم اوبه هم د هګیو اتومات سیستم. د دې په تړاو که ګران لیدونکو ته وضاحت ورکړي چې دغه 100,000 چرګانو ساتل په 2 نفرو څنګه دي د معاصرې ټکنالوژي په اساس باندې 100,000 چرګانو ساتل چې یو نفر کولی شي 2 لکه چرګان هم وساتي. و هغه ټول اتومات سیستم مثال د هګیو سیستم دانې سیستم د اوبو سیستم د مانیور سیستم ټول اتومات. هغه د دکمو کار چې دا دکمه دانه توزیع شي دا دکمه هګۍ روشن شي دا دکمه وش مانیور وځي ټول اتومات سیستم ده. دې کې ښکاري چې دلته اوبه کمې دي دانه کم ده چرګانو په انلاین ډول باندې اتومات شکل باندې ښکاري چې دغه بلاک د دغه برخې د چرګانو اوبه کمې دي او هغه ښکاري څونه اوبه چې کې یعنې څونه هوا څونه مقدار هوا چې برابرېدي دکمې او د دې هوا لارې برابرېږي. چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو. راځئ چې کار وکړو. اوس موږ ته دغه وضاحت راکړه چې دغه هګۍ د کوم بلاکونو دي په څه شکل باندې جمع کېږي. دغه سیستم چې اوس د هګۍ په دې پټۍ کې روان دي دا نور بلاکو تخم خېږي که نه؟ زموږ چې دا منظروال ده مثال شپږم منظر اووم منظر څلورم منظر درېیم دا رقمي کته راځي. دا رقمي دې پټه کوي نه دا پټونه کته راتویږي دا دې نه ځي هغه ته راځي زنځیر ته راځي په زنځیر نه بیا هغه بل زنځیر ته وریږي بیا ځي ګودام ته. یعنې له دغه نه چې هر منزل ته د هګۍ خلاصې بیا 2 منزل ته پټۍ جګېږي. او ما خو تاسو مخکې ته وښودل چې دا تکمیر لري اتومات تکمیر لري. مثال یو منزل چې خلاص شي 2 منزل ته کېږي 3 منزل ته خېږي 4 منزل ته یعنې بیا دا پټۍ چې خلاص شي بیا یو منزل پر منزل ته جګېږي بیا ځي نه بیا ځي د هګۍ ګودام ته. اوس
په دغه یو منزل کې څومره په تعداد باندې هګۍ وي په روزمره شکل باندې؟ دې کې یو منزل کې 10,000 تقریبا هګۍ دي. 10,000 هګۍ وي چې په روزمره شکل باندې راځي او بیا د هګۍ ګودام ته ځي؟ او روزمره سره جمعیږي پټۍ نه ځینځي ته ځي بیا هګۍ ګودام ته ځي بیا ته جمعیږي. ډېر مننه ورور خیر اوسې. مننه خیر اوسې. چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځئ چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تما د بهار وکړو راځئ چې کار وکړو. السلام علیکم ډاکټر صاحب جوړ بخیر. وعلیکم سلام. په دې هیله چې تاسو هم روغ جوړې وئ. سلامونه او نیک احترامات ستاسو د تلویزیون د طریقه ستاسې او ستاسې ټولو همکارانو او لیدونکو ته. ډېر مننه خیر اوسې کور مو ودان که نوم مبارک مو راته واخلئ. زما نوم ډاکټر حنیف الله سلارزی دی او دلته د ډاکټر په صفت باندې په دغه فارم کې چې دی زما وظیفه ده. ډېره مننه خیر اوسې. راځو دې ته چې لومړۍ پوښتنه د نسل انتخاب شروع کړو چې تاسو په دې فارم کې دلته د نسل انتخاب له کومو ځانګړنو سره شروع کیږي؟ لکه څنګه چې تاسو ویلي د مرغدارۍ سکتور چې دی دغه ډېر پراخه سکتور دی. موږ په مجموع کې 3 قسمه چرګ لرو چې یو ته یې بریډر وایي، یو ته یې لیر وایي او یو ته په ساده اصطلاح برایلر وایي. یعنی په ساده اصطلاح باندې نسلي چرګان، تخمي چرګان او غوښین چرګان چې د دغه دریو د وجې د نه موږ یو چې دی تخمي چرګې دلته ساتو چې تقریبا په دغه کې د دې د نسل انتخاب چې دی ډېر مهم دی. راځم دلته دغه فارم کې ګران لیدونکو ویني ځانګړي زیړ څراغونه او تیاره غوندې ماحول برابر شوی ده. دغه ماحول د کوم اساس ده او دلته هوا یو څه تغییر د نسبت بیرون ته نسبت نورو اطاقونو ته د دې په توګه ګران لیدونکو ته معلومات ورکوي؟ مننه. لکه څنګه چې تاسو وویله موږ 2 قسمه فارمونه لرو. یو ته اوپن شیډ وایي او بل ته چې دی کنټرول شیډ وایي. کوم ځای چې تاسو اوس موږ ولاړ یو په کوم ځای کې مشاهده کوئ دا فل کنټرول سیستم دی. یعنی په دې کې د بارانۍ هوا د بارانۍ رڼا هیڅ یو داسې د هغه دپاره دا نشته چې داخل ته راشي او په چرګ باندې ولګي. دلته موږ په مصنوعي شکل سره دا روزو. کم لیټونه چې تاسو ګورئ دغه زیړ لیټونه دغه ټول په مصنوعي شکل دی چې ته موږ رڼا ورکوو او د دغې رڼا په اساس د دې څخه موږ تولید اخلو. مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان چې موږ ته او ګران لیدونکو ته مو د دې چرګانو د ساتنې پالنې او روزنې او بالخصوص دغسې معاصرې پالنې روزنې په تړاو معلومات راکړو. کور مو ودان. همچنان له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه. ګران لیدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله چې د معاصرې ټکنالوژۍ په وسیله باندې موږ کولی شو چې په کم وخت کم لګښت سره حاصلات ژر او چټک لاسته راوړو. نو دغه برکت تاسو په خپل په دغه ماشینري کې ګورئ چې دغلته د چرګانو دغه بلا کې تقریبا 1 لک چرګان جایږي او دغه هګۍ چې د په روزمره شکل باندې تقریبا 1 لک هګۍ دوی لاسته راوړي. نو دغه یوازې 2 لپاره د ځانګړو ماشینونو په وسیله باندې کنټرولوي چې تاسو دغه پټۍ وینئ په دې کې هګۍ روانې دي او وړاندې ساحو ته ځي چې هغلته د هګۍ د ګودام ساحه ورته وایي. دغه ځانګړې پټۍ په وسیله باندې له ټولو چرګانو نه ځانګړي ځای نه هګۍ راځي او د مرکزي پټۍ ته او له مرکزي پټۍ څخه تقریبا د 1.5 متره لرې فاصلې چې هلته د هګۍ ګودام ده د همدې په وسیله باندې ځي او هغلته بیا د بستهبندي او کاټن کولو پروګرام دی. نو اوس هم موږ ورځو چې هغلته د هګۍ څخه بستهبندي کېږي څخه کاټن کېږي په کومو ترتیبونو باندې مخته ځي هغه هم په ګډه سره وګورئ. ګران لیدونکو لکه څنګه چې مخکې ولیدل موږ راغلي یو د ګلباغ د چرګانو د هګیو د تولید لوی فارم ته چې دلته په حدود د 300 زره چرګانې دي. دلته د افغانستان په سطحه تر ټولو لوی غټ د چرګانو فارم دی. نو اوس هم دغه برخې ته راغلي یو چې دلته هګۍ راځي او په کارټونونو کې جای په جای کېږي، بستهبندي کېږي. هغه ماتې هګۍ چې هغه ماتې شوي وي هغه دلته ترېسته کېږي او منظمې پاکې هګۍ چې هغه بازار ته د لیږد وړتیا لري هغه بازار ته لیږي او دلته کارټون کې بستهبندي کېږي. نو اوس هم راسره دغه برخې یو تن کارګر ولاړ دی چې دی به موږ ته د دغه برخې په تړاو باندې د دې ماشینري په تړاو باندې معلومات راکړي چې دا هګۍ په کوم ترتیب باندې دلته راځي، ماتې هګۍ کوم دلته ترېسته کېږي، نمبر او تاریخ کوم ځای کې په ویل کېږي. نو له دنې اورو. السلام علیکم ورور جوړ بخیر. وعلیکم سلام خیر ورور بخیر اسلام دیکھم. د دې ماشینري په تړاو باندې معلومات راته راکړه چې دغه هګۍ له کوم ځای راوړل کېږي، کوم ځای کې کېښودل کېږي او بدل په کومو څو مرحلو کې کاټنه پورې رسېږي. دې تړاو معلومات ګران لیدونکو ته ورکړئ. سمه ده انشاءالله کېږي. دا له بلاکه راځي چرګانو له هغه نه پښو نه
دا راځي تر د ځای پورې یعنی تقریبا 200 متره نه لرې نه دا راځي خپل په دې ماشینري کې 200 خپل په دغه زنجیر کې راځي هلته بیا بلاک کې پټۍ دي پټیو کې زنجیر کې راځي دلته بیا دلته راځي ټاپکي دلته چې کله راځي کومې هګۍ چې ماتې وي که خرابې وي لکه 200 متره لرې نه همدلته په دې ماشینري کې راځي 200 متره نه لرې راځي کله چې دا راځي په لاره کې دغه هګۍ چې ماته وي له دې سسیږي نه خطا کېږي نه لاره نه چټلي خرابوي نه ماتېږي ماته هګۍ هم نه ماتېږي کم ماته هم چې راشي ماته دلته را رسېږي یعنی ماشینري په دومره اساس شکل باندې په ښه شکل باندې رسېږي هېڅ نه ماتېږي نه هېڅ ماتېږي نه کم یوه کم پوسنازه کوي ضایعات ورکوي اخلاص دي نور هېڅ خرابی نه کوي بیا به تاسو دغه ماشینري به تاسو ته کارونه هم ډېر اسانه کړي وي ځکه ډېره عصري او ډېره پرمختللې ماشینري ده موږ تقریبا دلته د شاید دغلته د 10 نفرو کاري موږ په 6 نفرو کوو دونه د عصري ټکنالوژي په وسیله باندې تاسو د 10 نفرو کار 6 نفرو ته رسولی تر 6 نفرو ته هم رسولی ډېر ښه ده تاسو د کار په تړاو راته ووایاست چې تاسو له کوم ټایم نه تر کوم ټایم پورې کار کوئ موږ ټایم د 9:30 بجو شروع کېږي تر مازدیګر 4:30 پورې بیا په همدغه ټایم کې یوازې دا ماشین فعال وي او که نه د شپې هم فعال وي نه همدا د ورځې ده ورځو د دغه ماشین په دغه نورو برخو باندې که راته معلومات راکړي چې وړاندې دي په دغه جال کې یا په دغه پټۍ کې راځي او هګۍ هلته وړاندې جوړېږي کارګر لګیا دي دغه په تړاو به معلومات واخلو صحیح ده انشاءالله کېږي انشاءالله ډېر مننه راځه د دې په تړاو اوس معلومات راکړه چې دلته هم کارټونونه ایښي دي او وړاندې هم کارټونونه ایښي دي دا د کومو هګیو لپاره ایښودل شوي دي دا اوس بلاک نه هګۍ کله راورسېدلې دلته موږ شکه دلته چې راورسېدلې بیا دلته نفر ولاړ ده دغه کومه ماته سي چټله سي خونپوره دغه پوست نازکه او غیر منظم ورته وایي دا وړې هګۍ دي دا ایسته کېږي دلته بیا شاته کوم برخه ده راځه چې وړاندې هلته ورشو هغه ځای په تړاو مو معلومات ګران لیدونکو ته ورکړي دا کومه برخه ده دوم نفر دلته ولاړ ده د دې وظیفه او دنده څه شی ده هغه خو ماتې او خرابې نرم پوټکي والا هګۍ ایسته کوي د دې دنده وظیفه څه شی ده هغه نه هم چې کوم یوه راتې رسېده خوا دا یې جګوي او دا پټۍ که لږ لامده وي مثالا هغې دا وچوي د څه شي په خاطر دا وچوي یوه دانه که هغه نه ماته راتېره شوه پوست نازکه تاسو ویل چې دغه ځای کې هګۍ د وزن په اساس باندې په دغه ماشین کې خپله جای په جای کېږي چې هغه د کیلو اندازه تاسو ده دغه کیلو نه ستاسو هدف او مقصد څه شی ده دا خو غټې وړې لري دا هګۍ هم غټې لري هم وړې لري دا د هغه مطابق چې وزن سولې بیا 12 کیلو جدا کېږي او 14 کیلو جدا کېږي 14 کیلو جدا کېږي ډېر مننه ورځو د بل پړاو ته هغه هم ستاسو مسؤلیت ده هغه دلته موږ یو بل همکار ده هغه درته معلومات درکوي موږ به ورشو هغه نه به معلومات واخلو ډېر مننه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځئ چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تما د بهار وکړو راځئ چې کار وکړو راځئ چې کار وکړو ګران لیدونکو تاسو د کارګر خبرې واورېدې چې له بلاک نه چې کومې هګۍ راوړل کېږي او په دې ماشینري کې دلته نمبر پرې ویل کېږي او بیا د وزن په اساس باندې هګۍ دلته په ماشین کې جدا کېږي چې هغه نورو برخو ته ځي اوس هم دلته د دغه برخې یو بل کارګر مو په خوا کې ولاړ دی ورځو دلته له ده نه به د دې نورو ماشینري په تړاو باندې پوښتنې ولرو چې دغه ماشینري دلته د ده مسؤلیت څه شی ده او په دې کې دوی څه کوي له دې نه کوم مرحله وروسته پیلېږي هغه له ده نه پوښتنه کوو السلام علیکم رجوع بخیر سلام علیکم بیدار خوب هستی صحتمند خوب است مننه خیر اوسئ نوم مبارک مو نامم نسیم است ډېر مننه کور ودان د دې په تړاو راته معلومات راکړه چې له هغه ځای نه تر دې ځایه خو معلومات پرې پوه شو چې ماشین څه کار کوي څه دنده مخته وړي له دې وروسته تاسو وضاحت ګران لیدونکو ته ورکوئ این از ماشین کلان وقتی که اوجا ماشین تخما را طول میکنه هر وزن 12 کیلو 13 کیلو و 14 کیلو را در هر بخش تقسیم میکنه اینجا که 13 کیلو میاد این ماشین ما 13 کیلو است فقط ما خاطر از اینکه می پتی وزن تخما میده میشه یا میده پتی ها را پاک میکنیم و این پتی پاک کردن است ماشین تیره را کش میکنه در پایین ماشین کش میکنه و تخم قالب پر شده میره قالب پر شده میره قالب پر میشه وقتی که قالب پر شد اونجا همکار ما از دو طرف همکار ما است و شکسته یا چتل که اینجا میباشه از بین از او پس میکنه و کارتن میکنه اونجا میمانه دلته دغه 14 کیلو چې تاسو وایي دین هدف څه شی ده 13 کیلو ای کس امی وزن 13 کیلو را میته به ما و ما یک کارتن 13 کیلومتر بله کارتن 13 کیلو است و ایرک سر ترازو بانی 13 کیلو است فکس 13 کیلو سر ترازو بانی
یعنی د وزن په اساس باندې دا هګۍ چې دي د تر ټولو غټې هګۍ همدا دي. غټې دي نه 14 کیلو وزن ده. خلک دې نه هم غټې هګۍ شته ده. او د ماشین دیگه ما ګران لیدونکو دا هګۍ تاسو ګورئ دا د 14 کیلو په نوم باندې خرڅېږي ځکه هغه کاټن چې دوی پکې هګۍ جای په جای کوي هغه 14 کیلو راځي. دوی وایي چې له دې نه هم غټې هګۍ شته چې هغه د 14 کیلو دي او هغه فاینل هګۍ دي. نو ورځو د وړاندې مرحلو ته راځه ورور چې هغه نور مرحلې مو ګورو. په دغه ځای کې دا ماشین څه کار کوي؟ مخکې که داسې کامرې خواته واړوئ په ډېرې بښنې سره دا ماشین څه کار کوي؟ د دې دنده چی شی ده؟ این فقط در میشه که این پتی تخم به اینجا میاره و این لیزرها نشان میده که اینجا فعلا تخم است و این تخم روان است. تا این لیزرها بر از این نشان نده این تخم پایین نمیندازه که تا که قالب برش نبیده پایین و این تخم پایین نمیندازه. یعنی هدف دلته چی شی د چی شی کار کوي؟ این لیزرها است برای قمی تخما که تا این تخم نباشه این لیزرها تخم نمیندازه. ډېر مننه. خیر است. السلام علیکم رجوع بخیر. وعلیکم السلام خیر سرو مننه خیر اوسئ کور مو ودان نوم مبارک مو؟ نوم مصباح الله حیدري. ډېره مننه خیر اوسئ تاسو هم مصروفه یاستئ او په ډېرې بښنې سره ستاسو دنده د دغه هګیو د بستو راوړل او دلته کاټن باندې بدلول دي؟ هو وروره زمونږ وظیفه دلته دا ده چې آخري مرحله یې دا ده چې ماشین یې قالب کوي او موږ یې دلته چک کوو چې کومه ماتې ضایعات یا غیر منظم هغه ایسته کوو او په کارتن یې بدلوو. ډېر مننه. څومره وخت کې په دې فارم کې کار کوئ؟ زما تقریبا داسې په حدود د یو نیم کال 2 کاله به کېږي. یو نیم 2 کاله کاملا تجربه به دې اوس ترلاسه کړې وي دلته به ښه بلد یې؟ انشاءالله هو. ډېره مننه. تاسو به دلته څو بسې راخلئ او په کارټن باندې بدلوئ؟ دلته تقریبا موږ 6 قالبه راخلو په یو کارتن باندې بدلېږي 6 قالب. دا کار خو سخته ده ځکه دا ماشین روان ده سیستم چالان ده تاسو به دمم نه کوئ یا ستړي کېږي به هم که نه زیات؟ بالکل هو موږ دمم نه لرو خو بیا هم ښه سره عادت شوي او وظیفه مو هم دا ده او کار مو دا ده ځکه چې هغه د تولید چې شروع کېږي او تر ختمه پورې بیا دوام نشته. ډېره ښه ده. د دې په تړاو راته معلومات راکړه چې دا اوس 3 بستې شولې 4 بستې شوې دا په 6 بستو کې تاسو یو کاټن ته اچوئ؟ بالکل ور مې اوس دا د یوه بسته کې څو هګۍ جېږي؟ د یو یعنې په یو قالب کې 13 هګۍ جېږي په یو قالب کې 13 قالب کې او 13 بیا په یو کارتن کې یو سلاتې هګۍ. یو سل اتیا هګۍ. ډېر مننه ورور کور مو ودان خیر اوسئ. سلامت. چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځئ چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تما د بهار وکړو راځئ چې کار وکړو السلام علیکم رجوع بخیر. وعلیکم السلام ورحمت الله خیر صحتمن. مننه خیر اوسئ. نوم مبارک مو؟ عطاءالله. ډېره مننه عطاءالله جانه. د دې په تړاو راته وغږېږه چې دغه ماشینري کې تاسو سره څومره کارګر کار کوي او دلته د کار شفټ او سیستم مو څه خل ده؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. دلته موږ سره ټول 9 کسان سټاف یو سره زما نو اته کس چې دي هغوی موږ سره دغه دي کارګر دي دلته کار کوي 3 فلاکه دي د ورځې 3 لکه هګۍ راځي. ډېره مننه. تاسو د هګۍ چې راځي یوازې مسؤلیت به تاسو دغه پټۍ نه چې راځي بس تاسو مسؤلیت به وي؟ زموږ مسؤلیت بس د فلاک نه چې هګۍ راشي دلته را ترجمه کولو پورې دی. بیا چې کله جمع شي راپور شي بیا د سټاک چې دی دغه د هغې بیل ګودام دی هلته بیا بل مسؤل دی بیا موږ هغوی ته سپارو بس بیا د هغې نه بعد خرڅلا ور د هغوی کار دی. زموږ به صرف جمع کېدل موږ دغه به زموږ دومره مربوط دي. تر دې چې پوره کله چې کارټن کې تاسو هګۍ جای په جای کوي یا هغه بستې چې کوم دي هغه دلته جای په جای کوي له تاسو چې له دې ځای نه ووتله ستاسو مسؤلیت خلاص ده؟ بس زموږ مسؤلیت زموږ صرف تولید جمع کول دومره مسؤلیت دی. بس دلته کومې هګۍ چې ماتې راځي په روزمره شکل باندې تاسو دلته هګۍ چې راځي په هغو کې څو فیصده هګۍ ماتېږي خرابېږي تخریبېږي؟ هغه کله چې د چرګانو وضعیت ښي دا کله چې پکې مشکل راشي بیا 10-13 کارټنه ماتې د ورځې راځي او کله چې مشکل نه عادي حالت کې 15 کارټنه 2 کارټنه 2 کارټنه ماتې راځي دغه شان چټلې دي کې مختلف قسمونه دي غیر منظم چې هغه داسې وړې هګۍ چې هغه وړې هګۍ بیخي نو هغه بیا زموږ د مخکې نه اوچته و هغه پوره چټلې ماتې هغه د مخکې نه زنځیر نه اوچتېږي دې خوا نه راځي دې خوا هغه دغه چې کوم موږ ټاکلي دي لکه 11 کیلوي وزن 12 کیلو 14 کیلو 14 کیلو دې خوا د زنځیر نه هغه راتېږي کوم چې موږ ټاکلي وزنونه دي. مننه بریالي اوسئ خیر اوسئ. مننه خیر اوسئ.
ګرانوونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه موږ راغلي د کابل ښار د ګلباغ سیمې د چرګانو د هګیو د چرګانو تولید لوی فارم ته چې یاد فارم د 300 زره په تعداد سره د چرګانو د هګیو د چرګانو ظرفیت لري او په روزمره ډول باندې دوی د ګران هیواد لپاره د هګیو دغه ډېر سلنه اړتیاوې پوره کوي. نو را سره پخوا کې د یاد فارم عمومي مسؤل احمد تمیم جلالزی صاحب دی. نو د دې به د یاد فارم په تړاو باندې عمومي معلومات واخلو چې دغه فارم څه جوړ شوی دی، په کوم امکاناتو فیل کړی دی او د راتلونکي لپاره کوم پلانونه لري، له کوم ستونزو مشکلات سره مخ دي. نو له احمد تمیم د جلالزی صاحب څخه به اورو. السلام علیکم جلالزی صاحب، ستړي مه شئ، جوړ بخیر. مننه، ښه راغلاست تاسو ته او تاسو همکارانو ته. افغان معیار فارم لیدنه وکړه، ډېره مننه. کور مودان راځم دې ته چې د یاد فارم په تړاو کې موږ ته او ګران لیدونکو ته معلومات ورکوي چې دغه فارم څه وخت کیږي او څومره کلونه کیږي چې په کار باندې پیل کړی دی او څومره خدمات تاسو وړاندې کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په 2018 کې ساختماني کارونه شروع کړي دي. 2018 کې د چرګانو د ساتنې کار شروع کړی. تر اوسه پورې د 2 میلیون ډالرو نه ډېر پانګونه دلته شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله الله پاک دا توفیق موږ ته راکړی ده چې دا کار وچلوو او مخې ته یوسو. ډېر مننه. راځم دې ته چې تاسو سره په دغه فارم کې څومره کارګر په کار باندې بوخت دي؟ کارګر مونږ فعلا دلته د چرګانو ساتنې برخه کې تقریبا 50-60 نفره کارګر کار کوي او 40 نفره د دانې تولید بخش کې دلته کار کوي او اډمن سټاف د اداري کارمندان یو 15 نفره دي چې مجموعاً 114 کسو پورې دلته کار کوي. خو دا تنها د دې ځای کارمندان دي. مونږ بیرون د دې ساحې نه فارمونه لرو، په کرایه هم نیولې ده، فعاله کړې ده. چلستون ده مثلا شیوکي منطقه ده، بل ځای مثلا د کوډو فابریکه مونږ شروع کړې ده. په دې برخو کې مجموعاً مونږ سره 200 نه بره کارګر کار کوي. ډېره ښه ده چې دغسې ګرانو هیوادوالو ته د کار زمینه تاسو برابروي. راځم دې ته چې یاد فارم څومره د چرګانو د زایدو ظرفیت لري او دلته اوس څومره چرګان شتون لري؟ دلته په دا اوس حال کې د 3 لکه چرګانو ظرفیت لرو مونږ چې د ساتنې او روزنې ظرفیت شته دلته او مجموعاً بیا د نور فارمو سره اوس موجود لرو تقریبا 3 لکه چرګان د هګیو چرګان نور فارمو سره، البته چې 2 نور فارمونه بیرون د دې ځای دي. ډېر مننه. راځم دې ته چې دا چې په وروستیو کې ویل کېږي چې افغانستان د چرګانو د غوښې او همدارنګه د هګیو په برخه کې ځان بسیاینې ته رسېدلی دی. نو تاسو په دغه برخه کې د خلکو څومره اړتیا پوره کړې ده او تاسو له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ یاستئ؟ نور کسان نور فارمونه هم شته دي الحمدلله. لوکل فارمونه ډېر زیات فعاله شوي دي. 15 زري و 10 زري و 8 زري و 2 زري فارمونه زښته زیات الحمدلله فعاله شوي دي او اوس مونږ پلان لرو چې دا ظرفیت پورته کړو حد اقل 15% ته، چې 3 لکه ته 4 لکه چرګانو نور ځایونه ورته فعاله کړو. ځای مو ورته نیولی ده، پلان کار لاندې ده انشاءالله. نو انشاءالله که خدای غوښتنه وه 2-3 میاشتو کې د هغې افتتاحیت هم به تاسو موږ وغواړو انشاءالله. او تاسو له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ یاستئ؟ په دې تړاو ګرانو لیدونکو ته معلومات ورکوئ. افغانستان متاسفانه داسې یو حالت سره مخامخ ده چې د خام موادو په تولید کې ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو. نو دا د مونږ پلانونه دا دي، یو سیستم ده په نوم د قراردادي فارمونه جوړول چې مونږ غواړو دهقانانو سره په دې بخش کې کار وکړو. کوډ او تخم مونږ ورته برابر کو، په وخت کې ورته ورکو، بیا په فصل کې بیا دوی نه د پیسې په جوارو بیرته ترېنه واخلو. جوارو سویابین په افغانستان کې چې څونه مصرف ته 10-20% پورې تولیدیږي، نه باقي مانده وارداتي دي. اوس چې پاکستان لاره بنده ده، موقتي ستونزې راغلي دي. اوس خو دا ډېر یو ناڅاپي راغلل، که داسې مونږ ورته آماده وای هېڅ مشکل نه راتو، خو یو ناڅاپي مشکل راغی. اوس دا مشکلات د ټول فارمرانو په ګریوان لاس ګریوان دي ورسره. خو په مرور زمان ټول به کوشش دا کوو چې دا مشکلات په دې طریقه، په وارداتي طریقه نه، په تولیدي طریقه یې حل کړو. اوس مونږ ډېر نږدې وختو کې انشاءالله د مونږ د کوډ بخش کې د چرګانو د څرې نه کوډ جوړو، طبیعي کوډ جوړو، تور کوډ. هغه پروسه له خیره چې کامیابه شوه مونږ دهقانانو سره کار کوو. تقریبا مونږ پلان لرو چې 1.5 زره جریبه ځمکه پوښښ لاندې ونیسو د جوارو سویابین کښت لپاره، چې دغه حالت نه ووځو. نور تر څو پورې مونږ به پاکستان، هند یا نور مملکتو ته محتاج یو چې مونږ ته جوارو سویابین ته هغه ځای نه راوړو. سخته کار ده، اسانه کار نه ده. دونه کسانو سره کار کول، دونه ځمکې سره کار کول، خو په برنامه کوشش کوو مخکې لاړ شو. او په دې برخه کې مونږ ته د حکومت همکاري ډېر زیات ضرور ده.
مخصوصا د تضمین په برخه کې، مخصوصا د منیجمنت د کنټرول په برخه کې، د مارکیټ په کنټرول برخه کې، دې برخو کې موږ مارکیټ سره د حکومت کومک سره او حمایت سره ډیر زر ضرورت لرو. دا اوس حالت کې تاسو فکر وکړئ خام مواد 80% تر 80% پورې نرخ جګ شوی ده. بعد خلک داسې فکر کوي چې هګۍ 1 روپۍ 2 روپۍ جګه شوې ولا هګۍ ولا فارم جګه، خو موږ باندې د مصارف چې شوي دي 80% جګ شوي دي. احتمال لري چې دغه فارمونه چې اوس فعاله دي په دې حالت سره که دوام وسي د ټول تاوان ته ځي، دوی به پوره کوی نه شي. ځکه یو شی چې نرخ مثلا د هګیو نرخ 15% 10% جګ شوی ده او په مقابل کې به د خام موادو نرخ 80% جګ شوی ده. نور خو خیر د موږ د هلمند تولید موږ پخوا اخیستل په 14 روپۍ کیلو، اوس اخلو په 10 روپۍ کیلو. یعنې ته خپل تولید هغه داسې نه ده چې بیرون نه ته نه راوړل. نو دا شرطیج د مارکیټ به هغه کوو، خو د حکومت همکاري به باید موږ سره وي. حکومت موږ سره د ځمکې په ویش کې اجاره د ځمکې کې، طویل مدت قراردادي په ځمکه کې، دې برخو کې موږ سره همکاري وکړي. موږ خپله کولی شو دا پروسه مخ ته یوسو، خپله دا کښت وکړو. موږ د غوړیو فابریکه لرو، هغه کې موږ ته سویابین د کوم موږ چرګانو کې کنجاړه د سویابین مصرفوو، غوړي کولی شو مارکیټ ته ورکو. په دې برخه کې موږ ته ځمکې راکړي، مشکل نشته، هر ولایت کې وي، فقط اوبه ولري. موږ ورته آماده یو چې هغه ځمکه فعاله کړو او کار ورته شروع کړو، چې دغه هغه نه ووځو، جنجالو نه ووځو. سږ کال دا مشکلات لرو، دغه کال به یې ګالو، بل کال ته خو نه وي، که بل کال ته بل کال ته خو باید نه وي. بالاخره ما او تا به لاس یو کړو چې دا مشکلات حل کړو. خو ما او تا ډېر واړه کسان یو د غټ کار ته، څو چې د حکومت غټ لاس ما او تا شا نه وي، دا کار ما او تا په تنهایي نشو کوی او ډېر مشکله ده دا کار. انشاءالله زموږ هم له اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې دغسې کسان چې ستاسو غوندې چې په لویه سطحه غټ پلانونه د هېواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره لري، د دې په برخه کې ودرېږي او دوی سره مرسته او کومک وکړي. ډېر مننه جلالزی صاحب. تاسو هم ډېره مننه. خیر اوسئ کور ودان. ګرانوونکو، تاسو د جلالزی صاحب خبرې واورېدې چې دی د یاد فارم مسؤل و او په دغه فارم کې دی په زیات تعداد سره کارګران لري او دغلته د ټول هېواد په سطحه 15% 15 سلنه د هګیو تولید دوی برابروي او د ټولو خلکو اړتیا په دغه اندازه پوره کوي. نو له الله پاک څخه ورته په دغه برخه کې د لا کامیابي دعا کوو. نو زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو مو د یاد فارم څخه چمتو کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې وراتلونکي خپرونې مو په پاک الله سپارم. وخت مو نیکمرغه.